تاسو نه پوښتنه ریسایکل بن څه شی دی خاصه چې ډیلیټ کو د وینډوز نه هغه ریسایکل بن ته ځکه د کمپیوټر نه ختمیږي دا ریسټور څه کار کوي ریسایکل بن کې څنګه خدا څه کار کوي اوس دا په دې فولډر چې کلیک کوم ریسټور دا به څه وکړي دا فولډر به چیرته وي کټ څه کار کوي او دا ډیلیټ او دغه ډیلیټ څه فرق لري دا پراپرټیز څه کار کوي وایه کېنه کوي کوم ځای نه ډیلیټ شوی ښه دا ریسایکل بن خپل لوکیشن د کوم ځای نه علي دا ریسایکل بن ته هر څه ډیلیټ کوو که نه دا دلته سټور کېږي دا خپل ځای د څه نه علي سایز د هر ډرایو نه اخلي ښه دکې کوم ډرایو کې وینډوز دی سی ډرایو کې ډیسکټاپ د کوم ډرایو مربوط دی دغه ډاکومنټ ډاونلوډ څه د مربوط دی ښه د دې فرق وایي د دې ډاونلوډ لغت او اپلوډ څه فرق دی ولاړ دی د نټ نه چې یو څه کمپیوټر ته کاپي کوو اپلوډ څه معنا ودرې دا ولاړ دی صبر وکړئ زه زما وایم ماشومانو غوندې اپلوډ څه معنا څه چې د کمپیوټر نه نټ ته خېجو هغه ته کوم لغت استعمالوم اپلوډ ښه دا راته ووایه حافظه د کمپیوټر څنګه معلومه کوم چې زما کمپیوټر کې څو جی بي هارډ ډسک دی ودرې چې دا څه کوي مینج ښه مینج کې به ولټوم ولې پرونه ده کار صاحب تا ویله وایه کوم ځای ته لاړ شم کښېنه ته ته ډیسک مینجمنټ دلته موږ ته څه ښایي ټول هارډ ډیسک حافظه ښایي ښه پرون څوک وه دا ایم ټي ریسایکل بن څه کار کوي وایه وایه ځوان ریسایکل بن لکه د کمپیوټر کا صفحه‌داری او د مثال د کمپیوټر د صفحې نشه پاتو را ریسایکل بن کې اخ صحیح ده دغه ایم ټي اپشن څه کار کوي ایم ټي ریسایکل بن چې په دې کلیک کوم څه کار کیږي ریسایکل بن تشیږي آفرین پاس کاری صاحب ډسپلی ډیلیټ کنفیګریشن ډایلاګ دنه چې کیسه کوم څه به وشي که چک وي اسنو به راځي که نه او چې نه وي پاس عمرانه 1040 MB مساوي د څه کېږي 1 GB صحیح شو پرون مې دا هم ویلی و ښه 1040 KB مساوي د څه کېږي 1 MB 1040 بایټه مساوي د څه کېږي 1 KB بټ څه ته وایي بټ بایټ نه واحد د اندازهګیري د څه نه شروع کېږي بټ نه بټ مې ویل څه دی یو دې ته څه ویل کېږي درته مې پرون ویل کنه څه چې موږ تاسو کمپیوټر ته ورکوو هغه ټول دې دوه حرفونو ته تبدیلېږي که هغه هر څه وي دې ته کومه ژبه وایي مشین لنګویج په دې صرف مشین پوهېږي انسان پرې نه شي پوهېدلی لکه که زه اوس دلته راشم ګورئ دا پوښتنې دي ګوره ټولې اما ریکارډ کې مې راوستي بیا دا اوس بندوم چې تاسو ټول ته تکرار شي پرون اوس ښه
غواړم چې څه ډیلیټ کم ریسایکل بین ته لاړ نه شي اتومات خپله د کمپیوټر نه ختم شي دلته څه وکړم دې ځای کې Don't remove files باندې کلیک کړئ. دې ته چک وي څه چې ډیلیټ کوو د کمپیوټر نه به ختمیږي ریسایکل بین ته به او که کسټم ته چک ولګوم ریسایکل بین ته به ځي دې کې څه مشکل نشته ډرایو مې درته وویل لکه ریسایکل بین نه ډیلیټ کی بیا ریسایکل بین ته بیا پیدا کوي هغه خو را پخت او څنګه راولم لکه دا دې سپیس مې ډیلیټ کړو وایه څنګه کومه ده پراپرټیز اوس صافي مخ نه مې دې سپیس ډیلیټ کو کنه څنګه راولم دلته وایه دلته چاته یاد دی پرسنلایز به تیمز ډیسکټاپ آیکن څه ته به چک لګم کمپیوټر ښه یو څه غواړم ډیلیټ کړم ریسایکل بین ته لاړ نشي کمپیوټر نه ختم شي خو شارټ کټ استعمال کوم شفت پلس ډیلیټ دا پرماننټلی ډیلیټ کوي یعنی ریسایکل بین ته چې د آیکن لاړ نشي ډایرکټ ختم شي دلته یې کسټم ته چک لګولی دی کسټم ته نو کسټم ته چک وي څه چې ډیلیټ شي ریسایکل بین ته به ځي که نه خو زه یم چې دلته هم چک وي څه ډیلیټ کړم ریسایکل بین ته لاړ نشي بیا به شفت پلس ډیلیټ وهئ ښه دې سپیسي کې څه مشکل شته دی کې دا مې 4 درزه ته تکرار کړو